بسم الله الرحمن الرحیم. ډیټایل د دوی د جزئیات داسې واضح ښودل نه ده لپاره څنګه کې یو ډیټایل رسموو. مثلا چې ځینې یو ډیټایل دغه ساحه زه رسموم، داسې یوه دایره په هغه ساحه تاویوي د هغه ډیټایل رسمول دی. زیاتره ډیټایلونه همداسې ساحه اخیستل کېږي. د دغه ساحې ډیټایل تهداب که نه، بعضې تهداب ځان ته خالي دی، د فرش ځان ته، بعضې داسې ساحه کې خلي چې هم فرش کې هم تهداب دواړه ډیټایلونه هلته رسموي. د پیک د یوې ساحې ډیټایل خالي څه شو دغه ساحې دته اوس نوم دته لیکنه کوم، داسې یو لاین خالي FH څه شو یو ټکسټ دا ټکسټ دی که نه، دا ورته کاپي کړه دا ټول کاپي کړه د مثلا دو دورې ته بله دا دوره ده په دو څه شو په دو باندې ولیکه یعنې د ډیټایل که نه، دلته ولیکه بي دلته ولیکه سي ډیټایل نه ډیټایل سي او قیمت یې ورته مه ولیکه یوه لوده ښه. اوس غواړو دا ډیټایل رسم کړو که نه، دا په سکیل یې هلته بیا په لیاوټ خو هم درته وویل که نه، سکیل ته بیا میز دا که هلته خپله رسم کې هم رسمولی شي او که دا ومخلې دا چې وخلې مشکل ده پکې وي کاپي سی او چې دا ساحه خالي ده، دا رقم چې کاپي کوې ډېر شیان ورته دا ټول ورته که نه، دا بیا ټول هلته څنګه کوې ته ډیلیټ کوې یا خپله دا ډیټایل څنګه که رسم که اکسپلود ایکس انټر دا مواد هغه که چې مات شي که نه، دا خط ډیلیټ که د دایره سی دایره هم نه ده په کار ډیلیټ یې که لاین واخله دغه اندازه کې دایره راغلې که نه ټي آر دلته مې واغشته زینه څو په اندازه ده 300 ده که نه زینه 150 د زینې د تعمیر کې د قاطع چې دا قاطع عموما داسې یو رقم ته خط وسحبل کېږي داسې یو قاطع شکل ښودل کېږي ټي آر که نه د قاطع علامه ده टी और डबल इंटर دا ډیلیټ کوي همسي ولا مواد ورک دا د زینې قاطع ده که نه، مثلا هیچ واخلئ مواد ورته ورکوي کانکریټ اندازه 10 څه شو او هم بیا مواد ورکوي دلته څه رقم سټیل سیخون دا 3
وي قیمت یې څه لوړ کړي دا د زینې قطع شوه ښه دا د زینې قطع چې کېږي دغه دلته یو څه په دغه سره یوه کوشش وي که نه یوه اندازه مثلا 2 سانتي یا 3 سانتي 10 شي که نه 3 سانتي آفست 3 لاندې هم یو د یوې نیمې 2 سانتۍ پورې هغه ورکوي پلاستر وي که نه دا داسې زینې ته ورکول کېږي ټي آر شفت دا رقم او دغه زینو کې هم که پام کړئ یو مزایک کېږي که نه یو مزایک داسې آفست واخلئ 2 سانتۍ داسې دا یوه اندازه داسې لږ لږ که دې پام کړی وي داسې راوتلی هم وي په د بعض ځینو داسې یوه اندازه داسې لږ راوتلی وي مثلا یوه سانتۍ دې وباسو څه وي داسې لږ په زینه تېر وي دا رقم په دغه زینه کې هم پورته همدا رقم ته آفست واخله یا دا میرور که دا کاپی سی یا مو یکم مو دا دغه زینه هم ده دا فرش دی مثلا دو ته یو مزایک غوندې مواد ورکوي داسې خط مواد دا بلش پریویو پنځه لږ اکران کوي دا کار څه شو دلته پلاستر ته داسې ساده مواد ورکوي دا خواص دی دا باید بسته شي ټي آر ډبل انټر دا داسې دا ماش لاندې شته دی که نه یو ډیټایل مثلا پورته هم ماش شته دی داسې معلومي دا د قطع خطونه یې داسې ښودل کېږي اصلا اندازه معلومه دی 5 دی که څه داسې چې که نه ټي آر ډبل انټر داخته زینه شته دی دا هم لاین واخله F8 تی نه پورته هم زینه شته که نه دا ماش دغه ماش داسې لاندې هم راغلی دی او پورته هم تللی دی فقط هغه ساحه یې مشخص دی دا یو ډیټایل دی د زینې ډیټایل که نه بعض خلک یې همدلته په سکیل باندې غټي وي داسې دلته په خپل حالت هم داسې رسم کوي فقط اندازهګذاري کې وکړئ مثلا دلته لاین واخلئ د دو ځای نه F8 او یو لاین دلته بل هم واخلئ داسې بعضې وخت دا رقم ته یو اندازهګذاري که ښه اوس د دو اندازهګذاري ده کاپی مثلا دلته ورته لیکي ټکسټ واخله ټکسټ ټي انټر قیمت ورته ورکړه 50 یو شی ولیکه ډېر غټ قیمت یې کم کړه نور یې هم کم کړه لاس دا دی دا به دلته څنګه کړې نومونه به واخلې دا دی اوس ډبل کلیک پې وکړه اول څه شی دلته بار اندازه ګذاري مزایق دی که نه
دلته ولیکه 2 سانتی متر څه شی دی موزاییک فرش دی موزاییک موزاییک د څه رقم لیکل کېږي په سی لیکل کېږي په زاید خو نه لیکل کاپي سی او دا کاپي که دلته او دلته هم کاپي که دلته ولیکه په دغه پسې هغه دی پی سی سی دی که نه 15 سانتی متر آر سی سی دی آر سی سی د اسلام دی که نه دا آر سی سی دی بیا 2 سانتی مثلا چی دی 2 سانتی متر پلاستر PLASTER پلاستر خب دا رقم تشریحی مکمله کنه د رویز او د هغه اندازه‌ګذاري هلته هم شوې ده دلته بیا ورته کې د دو ځای نه تر دو ځای پورې دا اندازه‌ګذاري 10 ده که نه دا اندازه‌ګذاري به وشي 15 څنګه یو سل دا هغه نه دا د لاندې برخه پرې دی که نه دا زاده موزاییک فرش هلته هم ماته بود دا وبسایټ مې پورته خسته دی موزاییک دا نه دا اندازه‌ګذاري دی مقدر دی متوکله دا خو ځینې رانه ده معلومه دا که لږ ورته غټاوي شل بیا صحیح شي یوه اندازه صحیح شو MA match properties په دې نورې مو اپلای کا کنه یعنی دا هم دا غټ غټ کا نه دا اندازه گذاری هر څه طبقه چې لکه بام چې ریزولوشن دی طبقه درک دا یو ډیټیل شو دا له لیکنه ورته واخلې دا لیکنه سی او دا به واخلې او دا له بار ورته ولیکاس ډبل کلیک په وکه کوم یو ډیټیل دی نه ځینې دی بی نه بی detail B scale یو نسبت لاس به رسم کسید یا بله وګورو سکیل خاطر رسم وکنه لیاوت کی نه دا سلیکت کا او دا قیمت ورته ورکړه 50 دا داسې کاش کړ یو نه صحیح شو دا ډیټیل شو اوس که دا دلته به سینور نه خراب د خپل هغه به رسموي لیاوټ ته د پروژه پرنټ کړي بیا زه دلته هغه پرنټ کوم که نه ډیټیل په نظر کې نسم ورشه ویپورټ واخله ویپورټ یو جنبه مثلا ورته د ځینې هغه دا درسم ډبل کلیک په منځ کې وکړه دا به وي که نه دا داسې سیخ که او دا له قیمت ورته ورکړه څه و لس داسې ټیکه راغلو دا مې کې اوس ښه صحیح راغله همه کیوس میشه تل کله همه کیوس سین موقع می کیوس بل ډیټیل غوړي ټول دا رقم منظم دا ساحه د ویم د ډیټیل لپاره کنه یاد ډیټیل به دا رقم جوړ کی او دا رقم الته په موقع رقم باز خلک دلته داسې کوه په سکیل باندې دلته غټ کو سکیل دا اندازه ورڅخه غټي وړي کله چالو چنده کې داسې دا غټ شو خو د اندازې مغټش وي او کله ته سکیل او غلطه به سکیل ورته ور کې ته چې په ډایمنشن کې یکی بار ان یو کې بار بیا دا اندازې کمی بیا دا هغه چې کمه کو اندازې بیا د 2 دقیقې اندازې نرسم نو دلته خپل مقدار باندې رسموي
دا رقم او وړه یې لیاوټ ته لیاوټ کې داسې ورکه کې منظم پرنټ شي اوس دا اندازه ډېره غټه ښکاره شوې اوس نظر دا د دغه ځای ګټه ګره د دغه ځای ډول دي د دوره دا دوره کې سره وښکارېږي او دا سره غټ یعنې هغه دم نه غټ رسم کړی او اندازه یې ګرم هغه دي پوه شو دغه ځای من خاص دی دا وړ دا مې دلته غټ رسم بل مثلا د چیز دی تهدام ډیټول دی دغه سره ده که نه که همدغه اندازه واخلی هلته رسم کې هغه ښه پېرځي که نه او یو دا کپي کوئ سی ډېر مواد ورسره چې که نه شفت ونڅه دا دی لرې که شفت دا اوس دا ډیلیټ دغه ساحه د تهداب ده که نه دغه ساحه ده بعضې د مکمل تهداب ورسره رسموي د دې ډیټیلز د تهداب ټول ورسره رسموي سی او داسې شفت داخله ده نه صحیح اوس دا اکسپلود که اکسپلود متحول ته ویل کېږي که نه اکسپلود دا مواد مات که داسې دا دایره هستې ډیلیټ که دلته لاین نه دی راغلی لاین واخله دا صحیح شو ټي آر ډبل انټر دا هم ډیلیټ کړه دا هم کار نه یو دا تهداب ساحه پرېږده مثلا دا تشریح کوه اوس که نه یو دا هغه شته دیوال دی که نه دیوال لږ دیوال شته یو اندازه دست داسې قطع ښودونکي چې پورته دیوال دی که نه دلته لاین واخله دا مواد ډیلیټ که داسې ټي آر انټر دا سلیکټ که بیا یې انټر که او دا خطونه انتو خط پورې دا خطونه ماته ټول دا نه دي ورسېدله ټي آر ډبل صحیح شو دا اضافي مواد چې دي دا ډیلیټ که دلته دا مکاته شکل وښایه مثلا داسې او دا ټي آر ډبل انټر دا مال د پاش داسې وخته نورم لري طبقې که نه اندازه ګذاري دلته وکړه لاین واخله پورته کې کې لاندې کې داسې او دا هم داسې اندازه ګذاري یو خط ورته کش کړه صحیح شو لاین واخله څو طبقې دي یو دوه درې څلور طبقې دي که نه دا طبقات اندازه ګذاري که کاپی واخله صحیح شو پوره شو که نه دا ټکسټ همدغه ټکسټ ورته واخله سی PH دالې او دالې ډبل کلیک
پنځوس اول چی دی مزایق دی کنه همدغه 2 سانتي پرېږدي دلته چی دی دوم پی سی سی دی کنه دا به داسې کش کړي پی سی سی 15 سانتي دی کنه 15 سی ام 15 سی ام بل دی ګریول وو کنه چغال ولوندې ګریول هغه هم 60 سانتي 60 سانتي دا ګریول یا خوره ده کمپاکټ شوې دا څومره ده چې دغه ته کم کې نه به وي هلته 3 سانتي هغه هم 260 څومره ځي 22 سانتي نو څه شی پرېښي مزایق پی سی سی دی دوه مزایق دی دوم پی سی دی خونګرې والا مو لیکله دا پاتې که نه compacted soil compacted یعنی کمپاکت شوی که نه اس او آی soil compacted soil څو ده 22 سی ام او دا به داسې کش کړي صحیح شو دا په څنګه کې ماچ ام ای یعنی دا هم داسې غټ کړه دو رقم ته ټوله هغه انځوري منظم بل مواد دلته لون ایزولیشن مواد نیست و 2 سانتی ایزوگام گیر خواهی کنند دا د دو هغه کې اندازه‌گذاری که کولای شي د پاتې ورته اندازه‌گذاری کې درته اندی دو نه ونسچ خواهی کنټینیو ده اتفاق push دا ټول دیم جوړ کو کنه دا به مروخله دا نه وکي نه اوس براش لیاوت کې به سنگل ریپورت وخله دا غساها کې بدل ډبل کلیک وکړه ورته ورکړه 15 شپاړسم غټې په شل مې کې اوس باندې ته اندازه ورسوي صحیح شو که دغه اندازې لږ کې کوري دغه د زینې هغه غټ دا خدای داسې یوسې په منځ کې ډبل کلیک وکړه پیو وایه پن لږ یې دا خدای پورته کړه صحیح شو ډیټول دا رقم ته کې پروژه ډیټول جدول هغه وخت مې پرون درته وویل که نه نو ما دا ډیټولونه دي دا د کومې ساحې ډیټول دی دا هغه دایره دلته داسې غټ واضح درته شو هر شی واضح ښکاري داسې غټ پروژې ته پرنټ کړې سم واضح ښکاري بل د چیز ډیټول دی کې د پیک ډیټول دی که نه دا د دې څخه ستاسې کاپي که سی او دا سمه صحیح شو د دې ځای کاپي که دا اکسپلود دا مواد تی آر ډبل
دا وڅکه دا یې دا څنګه کړی دا هم صحیح شو دلته لاین واخله ټي آر ډبل انټر شفټ لاین لاین F8 T all double enter the shift was dialog shift دالي هم یو لاین ورته لاین دا خط کنه دا شکل هم چې دوخت است ادامه لري دا لاندې ادامه لري دا چې وخت دوغه ډیټیل ونه لیکل کنه اوس دا بخراوي نه دلته خو فقط هم دا ډیټیل ور کاپی کړه چې څنګه رول کړه ته خپل پلی اوټ کې بسار سي مثلا دا لیکل ډیټیل بي ای وکنه scale unit but da SC da likana kale watavi dua chandek da kashk da am kawala SC yo shoya 15 double click waka او دا کاپی کا سی او دانی هم که کنه دبل کلیک وکړه ډیټیل سی سکیل بین اند لاس شیر کنه ورته وګورئ چې کوم سکیل دی صحیح شو اندازه وزوري دغه هغه ورته وکړه پاتو لاندې اندازه وزوري دی وول خب ده که اسلاب زخامتون هم دست شدن که کب ده وقتی مکم چه بفهمن دست در کم اسلاب زخامتون هم مثلا ده سو هپ بام ده کلیش به بام بانده نور مواد پروتوی خود کاشای توی خفتی ویزو گاو می داشان آده کرات ده بطول ارتبا که او را بشه مانده در این ده ورسر غدی سکیل مثلا ده به 12 که رسمه کنه سکیل بام ده واسه څنګه کول دا غروخله ډبل کلیک نه سکیل ورته ورکړه لاس کې بڅور غارته ډیر کنه لاس کې نه زوی بشي په صورت کې چې دا نور پورته شي پی سیش دا خریزو پی دی دا لیاوټ په ښه منظم جوړ ناس پورته خونه ځای شو کنه خداس بغلته نه نه اینورم ناس یا اسکیل تغییر کړئ یو نسبتش پاس صحیح شو نه هلته به راشئ په لیاوټ کې به ولیکئ چې اسکیل یو نسبتش پاس شو صحیح شو دا رقم ته ډیټیل نه جوړیږي او په پروژه کې داسې دا پروژه تشریحات تو هیڅ مشکل نشته دا رقم ته پروژه دا ډیټیل دا جدول او دا پلان دا نمونه قطع
دا چې اوس پرنټ کې کنټرول پی نو اوس فقط اوکې ووایه او ډیسکټاپ کې ځای ورته انتخاب کړه مثلا دا که چېرې دا رقم ته یعنی چې پرنټ کې په 2 شکل ښکاري ډیټول نه څه شو دا ښه واضح دی هر شی ښکاري لیکنې هم ښکاري دا جدول ډېر غټ دی دا باید لږ ورشي ډېر ځای دا ډیټول دا هم دا ډیټول او د هغه ورکول هم زده دي دا یې بل ډیټول څه شو دوی ته پروژه ورکړم یو شی پورته چې هغه څه دي دا جدول دي که نه دا څخه تغییر راغی ډبل کلیک پې وکړه اوکې یې کړه اوس ساده شولو خپله لیکنه تغییر کړه څه شی کې لیکي چې هر شی کې ولیکې د پروژې نوم لیکې رنګ یې څه رقم کوي دا یو پورته شو دا اوس جدول ساده شو فقط که پورټریټ په هغه صفحه کې لیکنې کې ورکړه او رنګونه یې تغیروه جدول کې چې چا شی ولیکي هلته به یو شی کې لیکل شوي وي اوله چې اوله دې کې ولیکل بس دا رقم دا یې جدول دا یې پروژه او دا یې پرنټ پوه شوې په انشاءالله پرنټ کې خمسي مشکل نشته اوس دا چې دی دا اوس بیرته نه دی تر سیو شوی نه دی که نه دا هلته ووایه ریفرنس یا دا سیو که اوکې واوښته بیرته اوس بیا به یو ډبل کلیک پکې اوکې کوې وي بیا به ایډیټ کړوالی بیا ریفرنس نه د پروژې پرنټ په 2 رقم دا ډیټولونه دا جدول او دا پوهې په انشاءالله بل دی پرنټ او قط او 2 شیانو کې انشاءالله هېڅ مشکل نشته که نه دا مې ښه درته وایي یو بل شی مثلا هغه دا کاپي کړئ د سی بعضې نقش شوي د هغه یې هم کې کړي وي که نه د سیخ بندي پلانونه دا شیان ټول سیخ بندي هم کې کړي وي د هغو دپاره به همدغه پلان واخلئ هیڅ شی به نه وي که داسې نه دا شیان به نه وي که مقصد دا ورونه مرونه به هیڅ شی هم نه وي که دا شیان به نه وي که هیڅ شی به نه وي که دا به هم نه وي که دا به هم نه وي هیڅ شی به هم نه وي ښه ورونه فقط سلابونه به وي د سلاب هغه به وي دا خالي سلاب پلان به وي سلاب پلان چې رسم کوم په دوی کې به څه شی وي سیخ بندي به پکته کوي دا ورسره هم صحیح نه وي سیخان مثلا په 2 سلاب کې سیخ بندي دی هغه سلاب کې 2 قسمه سیخ یو داسې لویږي یو داسې جال یو بس داسې تیرې سیخان داسې جال غوندې چې لاین به واخلئ سیخ بندي خو به هغه ډیزاینر چارچه کړې ده که نه چې څو سیخانې کې راستلي دي څو یې کړي داسې به سیخ کې واچوئ د 2 ځایونه تر 2 ځایه صحیح شو بیا دلته د سیخ اچول څو قسمه دي یو داسې سیخان اوس په هغه روسي میتود کې دي داسې د سیخ اندازه به راستلي داسې 15 درجې زاویه کټ کېږي که نه داسې دا د سیخ میرور داسې خو دا رقم ته نه کېږي ځکه د 2 سلاب سیخ د ایلې په څو په اندازه داسې داخته وځي که نه د ایلې برچار دی که په څو اندازه باندې داسې وځي او داسې کټ کېږي سیخ بندي داسې کېږي که نه هلته خو آخري وایه ده داسې وایه دلته دا ورسۍ مرسۍ دا شی نه وي ښه
په بیم کې داسې کټ کړي. بیا د یو دوه سیخون دا رقم ته کې سی یو خو داسې کوږه چول کړي، بل لاین هم داسې سیده چول کړي لاندې. هغه چې چا سیخ باندې کړی هغه به ډیزاینر هغه کړي داسې سیخون دی رقم. په د بل طرف هم د سلاب سیخ باندې باید موجوده وي. لاین به واخلئ یعنې په څو په اندازه باندې دغه سیخ وځي او په کوم اندازه باندې دلته بیا 15 درجې زاویه داسې کټ کړي او چیز شیفت سیش د دوه سبل سیخ هم چول کړي، یعنې دا د دغه سلاب سیخ باندې دغه سلاب شته سالون ورته وایي یو توک دا اندازه خو ته معلومه ده لاس ډیپ اندازه کټ کړي که نه کنکریټ چا ویلي حاضر رحمت اوس نه دي لاس ډیپ کټ کړي که نه. دا بیا دا قیمت پې لیکل کېږي، داسې قیمت داسې پې لیکل کېږي چې ټکسټ خصل کېږي، ټکسټ همدالې وي. دا ایر واخله دا سی او دا واخله دا لیکئ. دا سیخان څو دانې راوتلي مثلا دغه سیخان څو دانې راوتلي دلته به کنټرول درې ووایئ په بدون د دنه کې کنټرول درې ووایئ دلته ورشئ لیډر دغه وکتور دی چې د دوه ځایونه داسې دلته ورته ولیکئ مثلا څو سیخان دي دا لږ زیات قیمت دي اتیا زردن چې 12 دانې سیخان دي 8 پس یا دا داسې قطر یې څو دی مثلا د سیخ قطر یې چیرې کمپیوټر کې علامه نشته دا لی به ورشي علامه دی قطر به واخلي ډیامتر څه شو قطر 12 8 فاصله دی شل اوس دی پیږي چې دغه سیخ چې دی داسې چې پروت دی دا که نه قطر یې 12 ملي دی او فاصله یې څه ده 6 سانتي متر سی ام یعنې په 6 سانتي کې یو دانه سیخه چاله 6 سانتي وروسته بل چې دا سیخونه چاولي دي دا بل هم داسې دی فقط همدا ورته واخلئ داسې میرور کوئ ام آی دا واخلئ نه 12 ملي قطر دی او فاصله یې 6 ده دا د بل سیخ ته هم داسې نوګذاري کړي دا به ورته واخلئ روټیټ به کړئ آر دا به داسې کاپي کړئ دا روټیټ آر په دوی باندې قطر یې څو دی او سیخ یې څو دی داسې نوګذاري کړي سلاب هر سلاب دا سیخ باندې کړي دا بل از عبدالله وی چې سیخ باندې د سلاب سیخ باندې اخیستې د مو مربوط په دونه ده چې ډیزاین چا کړی دی څه رقم ته دی څه سیخونه چاولي دي طریقه یې داسې ده چې د سلابو کې سیخ اچول کېږي لاین به واخلئ د څه په اندازه وخته تېرېږي دا طریقه چې چا کانکریټ ویلي پوهېږي چې ولې وخته تېرېږي ولې نه تېرېږي دغه په هغه کې هم سیخ باندې شوی دی زموږ دفتر کې چې هغه پروژه په کې هم وګورئ داسې بل سیخ مثلا دلته داسې اچول شوی په داسې یوه زاویه باندې چې اوس دا سیخ باندې ډېره شته هم نه دا سیش او په دو جهت باندې د هغه سیخ باندې کې سلابونه به تاسو ویلي وي نه قسمه سلابونه دي که نه چې ډیزاین کوئ هر یو قسم ځان ته ډیزاین غواړي ځان ته ظرایف غواړي دا رقم F8 دا سلابو خو دا مربوط د مهندس نه کېږي دا هغه څوک چې ډیزاین کوي دا کوي
رسمول یې تاسو مربوط کې رسمول خیر چې دا د تاسو کوم دا سیخون دي دا رقم ته مې سیخه چاولې د ډیزاین کړی وي رسمول یې اسانه ده سلاب سیخ باندې دا سو توکن هر توک کلاس سلاب سیخ باندې ته دو و سودی رسمي سیخ دی فاصله شل ده یعنی 6 سانتی کشل شوی دی نصیب در یاستلی چې ټول څه سیخون دي راس دا فقط دا ډراوینګ چې سوه کې خلک تطبیق کوي په تو مربوط نه دی چې څو د ټلویزیون ډیزاینر یاستلی دی موسیقي کړی دی یو څوک چې په سوه کې کار کو مثلا سلاب ته سیخه چې دا وګوري یو 12 ملي سیخ دی او یو ترمن موصلات کې شل 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 سیخون وچی کده غوړې به دا ډراوینګ ته وکړي شل پس چې چار ته ورو ځکه انور چې دا چې څو دونه دی او څوره شي هغه ډیزاینر کور دی هغه موسیقي کړی با ډیزاین کړی څو سیخ ټول کور دی براور دی بل چا کو ډیزاین یو تر بوسي بل نه پر چې براور دی کو تر چې ډراوینګ ورته کې سو هله پر براور دولار چې براور ورته کوی څو دونه ټول کور پښوی دا رقم ته سیخ باندې اسلام وکي مشکل خناشته ان شاء الله بیم ارتباط خود الله خدای به خید ما دو مربوط ندی وش بیم که سر رقم سیخ بندی که دی بیم قطع سر رقم رسمیگی بیم بوخل لاین بوخل لاین دوی باجیش بس تیزا بیا بیورز بیاره لیتر ترسه سلام علیکم دا اسلاب سیخ بندی ده دی بیم سیخ بندی بم بیدر توقم سیش